بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو، أو كما قال. کتاب ریاض صالحین یو سل اتیم نمبر باب شروع. باب عباره د دې کې چې د قرآن د لوستلو فضیلت او غوروالی. په دې باب کې اتم نمبر حدیث ته براء ابن عازب رضی روایت ته دا وی چې کان رجل یقرأ سورة الكهف، یو سړی چې هغه سورة کهف هغه لوستو. روایت امام بخاری کې راځي دا سړی چې دا اسید ابن حذیر رضی الله عنه دا صحابي چې سورة کهف دای لوستو، د شپې په ذریعه حصہ کې لګیاو دای لوستو. وعنده فرس مربوط بشطنين، او د دې په خوا کې یو اس هغه تړلی شوی په دوو پړو باندې. د دې مخ کې خپونه دا اس د دې په خوا کې تړلی شوی په دوو پړو باندې. شطن ویل کېږي حبل ته، پړي ته. فتغشته سحابة، دا سړی لګی دی هغه سورة کهف تلاوت کوي او خوا کې دا اس دا ولاړ دی تړلی شوی دی. فتغشته سحابة، پټ کو دی سړی لره یو ورېز د دې سړی لرالو په دې باندې خوره شوه. فجعلت تدنو، دا ورېز دې سړی ته رانږدې شوه. دا ورېز دې سړی ته دا رانږدې شوه. نو چې کله ورېز رانږدې شوه وجعل فرسه ينفر منها، نو وګرځېدو د اس د دې سړي ينفر منها چې دغه سړي د خوانه او دغه ورېز نه وترېدو. دغه نه څه شو؟ دغه ورېز نه د اس دا ویریدو او وترېدو. دا واقع د سړي سره وشوه. نو فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، کله چې د سړي سبا کو د الله د پیغمبر خوا ته راغی، د الله پیغمبر سلام ته دا واقع ټوله ویل چې ما داسې سورة کهف تلاوت کو، خوا کې مې ولاړو ورېز را پیدا شو، ما ته رانږدې شو، اس هغه وترېدو. الله پیغمبر داسې واقع د ما سره وشوه. فقال د الله پیغمبر ته ویله: تلك السکینة تنزلت للقرآن، وی دغه سکینه ده. سکینه مراد روایت دغه شان ته روایتونو کې راځي چې دا سکینه مراد دا ملائکه ده، ملائکه مراد دي. تلک السکینه، دغه ملائکه دي، هغه آرام دي، ملائکه دي. تنزلت للقرآن، چې دا قرآن ته نازلېږي. کله چې چېرته قرآن لوستل کېږي دا ملائکه هغې ته راځي. روایت امام مسلم کې راځي وی تلک ملائکه، د الله پیغمبر ته ویله دا ورېز چې وه دا ملائکه وي، په دې ورېز کې ملائکه وي او د قرآن پسې راغلي. دا قرآن تلاوت کو، د قرآن پسې دا راغلي. او بل دا روایت متفقون علیه دی. بل روایت امام مسلم کې راځي د سړي ته د الله پیغمبر ویلا وی ولو قرأت لاصبحت يراها الناس، کچرته تا دغه شان ته دا قرآن هم داسې لوستلی، دا سورة کهف د قرآن هم داسې لوستلی، لاصبحت يراها الناس، نو دغه شان د خلکو به دا ورېز لیدلی وي او دا ملایکې به د خلکو لیدلی وي. یعنې قرآن چې چېرته لوستلی کېږي ویلی کېږي هلته ملایکې راځي. دې روایت نه دا معلومیږي فایده به کې دا ده چې فضیلت د قرآن کریم د تلاوت او داغي لوستل، داغي ویل، داغي درس او تدریس او د قرآن کریم ویل دا سبب د نزول د رحمت د رب العالمین دی او حضور د ملائکو دی. دغه مجلس ته ملائکه راځي، هغه ملائکه د قرآن ته غوږ دي، په دغه خلکو باندې برکات د الله تعالی راځيږي. د خلکو د پاره د ملائکه د دعاګانې کوي، د الله د پاره د خلکو د پاره د معافی دعاګانې کوي چې الله د خلک معاف کا، الله د خلکو ته جنت ورکا، الله د خلک د جهنم د اور نه وساته. قرآن کریم یا تلاوت دا هغه نیکی دي کنه چې دا اتوماتیک تا د ګناهونو معاف کیږي، اتوماتیک دغه شان د ستاده پاره د ملائکه په خلو باندې دعاګانې کیږي. الله دې موږ تاسو په دې کې راولي. نهم نمبر روایت ته عن ابن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبد الله بن مسعود روایت ته دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د الله د کتاب نه یو حرف ولستو فله حسنه، دغه سړي د پاره یو نیکی شو. والحسنه بعشر امثالها،
او دی وینې یو نیکی چې دا په لس چندو باندې الله تعالی دغه انسان ته اجر ورکوي یو نیکی دی وکړه لس چند الله تعالی اجر درکوي یعنی یو حد قرآن دی ولستو تعالی الله تعالی لس نیکی ستا په عمل نامه کې لیکي بيد الله پیغمبر ویل لا اقول وزد انا يوم الف لام میم حرف چې الف لام میم دا یو حرف دی په عربی کې د حرف اطلاق دا په کلمې باندې کیږي جمله مفیده باندې کیږي بيد الله پیغمبر دغه شانته دغه وضاحت کوي چې نه غوړه الف لام میم ځان یو حرف نه دی چې دا کلمه یو حرفي ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ځان له حرف دی لسنه کوي په الله تعالی درکې لام ځان له حرف دی الله تعالی لسنه کوي درکې او میم ځان له حرف دی په الله تعالی لسنه کوي درکې دا قران کریم دا ټول حروف چې حساب کی دا تقریبا کیږي 3 لک او 3015 حروف قران کریم کې دي 3 لک او 3015 حروف دا چې تش تلاوت کی تلاوت ترجمه تفسیر اوریدل پرې دوا ایکم حدیثونه اوریدل پرې دوا تش د قران کریم لفظا دا ناظره چې کوم ته تلاوت کی نو دا 3 لک 3015 حروف د تلاوت لو نو دا په لاسو کې زره وګه دا تقریبا کیږي 3 میلیونه او 2 لک 150 3 میلیونه او 2 لک 150 نه کې ستا په عمل نامه کې الله لوري کړي تاسو سوچو کا امام شافعی په میاشت رمضان کې شپېته پیری قرآن ختمو تاسو د خلکو سره رقم نه کوي سوچ قرآن کریم تلاوت کوي دا اوري او دا ځان غوړي چې درس او تدریس کې تراو کې زموږ استاد دا قرآن لوستل کېږي سبا خلاصي شي قصې پیدا شي تراوی مکوي تراوی معافتی میاشت رمضان څومره چې نیک عمل زیات کول شي کوا او دا خلاص تلاوت د تراوی د الله پیغمبر کړی دي درې شپه به جمع باندې کړی دي ای قاری د قرآن کریم ځان پازابې ځان دغه شان د په یوس پاره باندې دوس پرو باندې هغه څومره گردان کې در قارن نه تاسو کا ولا لس پیری گردان کې به بزان یقین نه ځاب زوم کو به ما ځکه قرآن کریم دا یو اعجاز دی تا باندې یو بوجي په تا باندې یو دغه شانته یو درنواله وي هغه چې تلاوت کوي دغه په یو حرف لس نه کېږي ته چې اور استام لس نه کېش تراوګي قرآن ختم شو دغه شان د قرآن کریم چې قد استام دغه شان د 3 میلیونه او دغه شانته 2 لک او 15015 په یو سره 50 کې استام شي دا څومره عظیم یعنی زموږ استاد باندې قوم باندې په دې خلکو باندې د علما او د قاریانو او د حافظانو څومره احسانات دي څومره احسانات په دې خلکو باندې انده الله تعالی موږ تاسو نه قبول کی عبادت الله موږ تاسو نه قبول کی او الله دې داسې خيسته اعمال بدلی الله تعالی موږ تاسو خيسته اعمال د شانته عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد